نن زما کلیزه ده. هپی بازدی تو می. شاید له دې نه زما مور او پلار هم خبر ونه وشي. زه هغوی نه ملامتوم، هغوی په داسې شرایطو کې ژوند کړی چې هلته ټول عمر جګړه وه. هغوی نه له تذکرې نه له پاسپورت او نه هم د مکتب له اسنادو نه هم له نورو موضوعګانو خبر و. خو په عمومي نړۍ کې چې موږ او تاسو د پیدایښت ورځ یا تاریخ هم معلوم نه اوسي، ډېر له مشکلاتو سره مخ یو. بالخصوص په اروپا کې اروپایي هېوادونو افغانانو ته د اولې میاشتې اول تاریخ وهلی ده چې دا اوس اروپا کې ډېر بدنامه تاریخ ده، وایي دا د افغانانو دی یوازې. راځم بیرته خپلې خبرې ته چې د موږ او تاسو په ژوند کې دا د پیدایښت تاریخ یا دا ورځ څومره ارزښت لري، ولې باید دا موږ او تاسو په یاد کړو او څومره خوشحالي دا موږ او تاسو ته راکولی شي. اول له ماشومانو شروع کوم چې کله انسان ماشومي هغه وخت کې د هغه د پیدایښت ورځ که موږ او تاسو ولمانځو، یو څو پړسوګاګانې ورته وپړسوو، کور کې ډوډۍ جوړه کړو یا یو هندوانه راوړو یا هم مازدیګر ماښام کې بوزو سکریم ورته واخلو 15 روپۍ، ټول هغه د سراسر مصرف یې 1.5 افغانۍ نه راځي. او یو ډکۍ غوندې تحفه هم ورته واخلو یا یو جوړه کالي یا جوړه چپلکې یا هم د لوبو سامان. هغه ماشومانو ته هیله وربخي، هغوی تر راتلونکي کاله پورې په دې تمه خوشحاله وي چې راتلونکي کال کې د ده کلیزه ده، لکه دوی چې اختر ته خوشحاله وي، روزې ته خوشحاله وي، همدغسې نورو میاشتو ته خوشحاله وي. روزې ته خو نه، خو اخترونو ته خوشحاله وي. نو همدغسې وړې وړې خوشحالۍ زموږ او ستاسو ژوند له مینې او محبت نه ډک ساتي او زموږ او ستاسو کورنۍ یو ځای ساتي او خوشحاله ساتي. له دې وروسته چې کله موږ او تاسو ښوونځیو ته ځو هلته دا مهم ده، د ښوونځیو اسنادو کې دا مهم ده، کله چې په تذکره اخلو، پاسپورت اخلو، لیسنس اخلو یا هم نړیوال سفرونه کوو یا هر څه چې موږ او تاسو ته جوړېږي، هر ډیګري چې زموږ او ستاسو لپاره جوړېږي، هغې کې زموږ او ستاسو د پیدایښت تاریخ مهم ده. هغې کې دا نه لیکي چې دا اوړي کې پیدا شوی، دا ژمي کې پیدا شوی، دا اختر نه مخکې پیدا شوی، دا اختر نه وروسته پیدا شوی. هغوی لیکي په دغه ورځ. که تاسې څوک خپل پیدایښت تاریخ نه خبر ناست ځان ته یې وټاکئ، مهمه نه ده، یوه ورځ ځان ته وټاکئ، هېڅ مشکل نه دی. همغه ورځ هر کال ولمانځئ، همغه ورځ هر کال ځان ته توجه وکړئ، ووایئ چې نن زما کلیزه ده، زه یو کال نورم غټ شولم، یو کال مې نورم په خوشحالۍ یا په غم یا په هر رقم چې سفري کړ، راتلونکی کال به مې انشاءالله له دې نه ښه. نو د دې کلیزې ارزښت باندې پوه شئ او دغه کلیزه په خپل ژوند کې مهمه ونیسئ. زما له هغو ورونو، پلرونو او میندو نه دا هیله ده، له خویندو نه مې دا هیله ده چې د خپلو ماشومانو کلیزه مهمه ونیسي، ویې لیکي او دغه خپل ماشومان د کلیزې په ورځ خیر د 100 افغانۍ دې په مصرف وکړئ، کور کې ډوډۍ جوړه کړئ، لږ یې ونازوئ، مینه ورکوئ، خوشحالیو ته پلمې ولټوئ. غم هره ورځ را روان ده زموږ هېواد کې، بالخصوص غم هره ورځ راځي. خوشحالیو ته وړې وړې پلمې ولټوئ او خوشحالي تقسیم کړئ تر څو نور